هغه درې کارونه چې ښځینه یې د انزال لپاره ضرور ګڼي. سلام ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. هغه چې کومې خبرې دي ویډیو کې راسره وګورئ. د کوروالې په اړیکه کې خبرې تر هغه ډېرې مهمې دي څومره چې فکر کېږي. ډېرې نارینه د خپلې مېرمنې سره واضح خبرې نه کوي او د یو بل څخه شرم کوي. یو څېړنه ښایي چې هغه ښځې چې لیزبین دي، یعنې ښځې د ښځو سره واده کړی وي، یو بل ته هیڅ شرم نه لري او واضح خبرې کوي. دا ډول ښځې په مختلفو لارو چارو 83% یو بل انزال کوي، خو دا څېړنه په عامو جوړو کې ښایي چې صرف 46% نارینه خپلې مېرمنې انزال ته ورسولی شي. دا موږ ته راښایي چې خبرې څومره په یوه اړیکه کې مهمه دي. مطلب مېړه او ښځې ترمنځ باید صمیمیتوب او یو بل ته نږدېوالی دومره ډېر وي او خبرې باید یو بل ته دومره واضح وکړی شي چې هیڅ ډول شرم پکې مطرح نه وي. ښځینه اړیکه په مجموعي ډول ویني او په تدریجي ډول یې حس کوي. یعنې داسې نه دی چې صرف په دخول سره انزال ته ورسېږي، بلکې دوی باید ورو ورو ویلی شي او دا ډول انزال ته ورسېږي.